زه له بلخ د ولسوالۍ یم. چرس مې له فدا څخه اخیستی و، غوښتل مې چې په خان یې خرڅ کړم، له امنیتي ځواکونو له طرفه ونیول شوم. داخل شیشته بودیم، سیاست آمد، اول سیاست را گوشه کردن، چادر دادیم، بعد از او طالب آمد داخل تلاشی کردن دیگه. یک سه چند دونه تابلت، همراه یک ماشین تابلت از پیش ما گرفتن. 3 تا قالب داشتن دیگه. تابلت ها را جور میکنیم، زن میتونیم، زن میره میفروش دشوار. دواخانه دارم در گلچنار، در پیرگبلی در مردم توزیع میکنم بدون نقطه. دیگه طریق مجاهدین ما دستگیر شدیم. دولت توزیع د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د زړورو او بیدارو منصوبینو لخوا څخه یو کسیزه بانډ د مخدره توکو د قاچاق او پلور تور سره نیول شوي دي چې د یادو کسانو سره 26 کیلو چرس او 400 عدد تابلیتکا 19 پایکټه پریګابلین 9 بوتله شراب او 2 پایې د مخابرې 4 کیلو خام مواد تابلیتکا 2 دانې دستي بمونه او 1 دانه کلانشکوب د یادو کسانو سره نیول شوي دي چې د یادو کسانو دوستي به د لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. موږ د ټولو بلخ میشتو ولسونو څخه دا غوښتنه کوو چې د نشهیي توکو د پلورلو او رانیولو څخه ډډه وکړي. که چیرې کوم کسان دغسې ناوړه اعمال ترسره کوي، د یادو کسانو سره به قانوني چلند کیږي.